سلامونه، جوړ په خیر. یوې بلې ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. نن تاسو ته په احترام کولو ځینې خبرې لرم. اول، د نورو درناوي ترلاسه کولو لپاره فعال واوسئ. د خلکو په کم ګڼلو او قضاوت کولو کې باید محتاط واوسو. تل باید د نورو لارښوونې ته په تمه پاتې نشو، بلکې له خپلو مهارتونو او سرچینو باید پیل وکړو او د خپلو ستونزو مخنیوي کې ترې کار اخیستل ضروري دي. د دغو عادتونو سربیره د نویو څیزونو په کشف باید بریالي شو او د ستونزو حل په موخه باید ژر تر ژره اقدامات ترسره کړو. په دې ډول به د نورو درناوي په ترلاسه کولو بریالي شو. دویم، په ژمنو عمل کول د نورو درناوي ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یو له مهمو کړنو په ژمنو عمل کول دي چې کولی شي د درناوي ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړئ. که چیرته په تېرو وختونو کې له خپلو ژمنو په سر کېدئ، نو له دې وروسته دا کار مه کوئ. خپلو ژمنو ته درنښت وکړئ. که فکر کوئ په دې برخه کې څه ستونزه شته یا مو ژمنې ډېرې کړي، نو همدا اوس یې په ترسره کولو لاس پورې کړئ تر څو ورځ تر بلې مو احترام ډېر شي. دریم، د نورو احترام ترلاسه کولو لپاره عذر مه کوئ. هغوی چې تل وایي متاسف یم، پرته له دې چې پرې پوه شي دوی هیڅ د احترام وړ نه ګرځي، ځکه د عذر وړاندې کولو وخت او ځای معلوم وي. ځینې وخت داسې تېروتنې کوئ چې پر کورنۍ او ملګرو مو اغېز کوي. له دې امله که باید عذر وغواړئ. د کار په ځای کې هر ساعت د خپلو کوچنیو تېروتنو له امله بښنه مه غواړئ. څلورم، د احترام ترلاسه کولو لپاره د نورو وخت مه ضایع کوئ. که چیرته د نورو وخت ته درنښت ولرئ، نو هغوی به هم ستاسو وخت ته احترام وکړي. دا خبره معمولا د لیدنو کتنو پر مهال ډیره باید په نظر کې ونیول شي. دغه راز د خبرو کولو پر مهال د بیهوده خبرو مخنیوی هم ډیر مهم دی. پر اصلي موضوع تم کېدل، واضح غږېدل او د پریکړې ته اسانه وړاندیزونه کول نور هغه مسایل دي چې تاسو ته درنښت دربښي. پنځم، د نورو احترام لاسته راوړلو لپاره غیبت کول ودروئ. تل داسې وچلیږئ چې که کله د چا په اړه خبرې کوئ، نو هغوی د ځان تر څنګ وبولئ. تاسو باید نورو ته درنښت ولرئ، حتی هغوی ته هم چې مینه ورسره نه لرئ. په اصل کې هر څوک د مطلوبو او نامطلوبو ځانګړنو لرونکي دي. دا درک کړئ. که چیرته په نورو پسې له شا خبرې کوئ، نو په بیړه سره ستاسو عزت له منځه ځي. شپږم، له ډېر ښه اوسېدو لاس واخلئ. مهرباني مو د خلکو کړنو تر سره کېدو پورې وتړئ، ځکه د ټولو خلکو خوشحاله ساتلو دنده زموږ نه ده. که چیرته زموږ نورو ته احترام لرل هدف وي، دا باید واضح شي. خو که په هر چا مهربانه یو، نو خلک فکر کوي چې موږ هغوی ته اړتیا لرو. اووم، تواضع مو وازمایئ. هر وخت د خپل ځان په حق ثابتولو هڅه مه کوئ او فکر مه کوئ چې تل به تاسو بهترین یاست. هر چا سره چې لیدنې لرئ، له هغوی خامخا یو نوي څه زده کوئ. په خپل ځان باور لرل له بهتر اوسېدو سرچینه نه اخلي، بلکې له متواضع اوسېدو سرچینه اخلي. اتم، اخلاقي کوډونه ولرئ. ډېر خلک دې کوچنۍ توصیې ته پام نه کوي. په اصل کې باید پوه شئ چې په څه باندې مصروف یاست او په څه باندې باور لرئ. څه شی تاسو ته مهم دي او کوم مسایل تاسو عصباني کوي چې غواړي په نړۍ کې هغه تغییر کړئ. دا ډول پوښتنې تاسو د اخلاقي کوډونو هستې ته نږدې کوي او په دې ځانګړنو سره خاص کوډونه پیدا کولی شئ. د نړۍ ټول رهبران ځان ته جلا اخلاقي رویه لري. نهم، پرانستی ذهن ولرئ. یو له اخلاقي کوډونو دا هم ده چې پرانستی ذهن ولرئ. پرانستی ذهن لرل پیچلی کار نه دی او له اخلاقي کوډونو سره په تضاد کې هم نه ده. دا څرګندوي چې لا هم د نوي څه زده کولو په دورشل کې یاست او له نورو څخه زده کړې ته ادامه ورکوئ. لسم، د واقعي ارزښتونو زیاتولو لټه کې وکړئ. که چیرته د یوې ټولنې، شرکت، ډلې او یو دفتر برخه وئ، نو تل نورو ته د ارزښتونو وړاندې کولو لارې چارې ولرئ څو د درنښت وړ وګرځئ. ارزښت مختلف ډولونه لري. د خلکو ستونزو حلېدو برخه کې مرسته وکړئ او که چیرته ځینې ارزښتونه رامنځته کړئ، نو تاسو ته به خلک ځانګړی احترام ولري. 11، هیله بښونکی واوسئ. تاسو کولی شئ د خپلو ګټو او اهدافو په اړه د خبرو کولو له لارې نورو ته هیلې ورکړئ، ځکه چې تاسو د خپلو خوبونو، اهدافو او لیدنو په اړه د خبرو کولو له لارې هڅه کولو ته نور هڅوئ. 12، نه ویل زده کړئ. په هر وخت کې د نه ویلو له امله د ګناه احساس مه کوئ.
د ورک شویو فرصتونو په اړه اندېښنه مه لرئ. تاسو اړتیا نه لرئ د هر هغه څه سره موافق اوسئ چې څوک یې له تاسو څخه پوښتنه کوي. موافق کېدو په پرتله د نه ویلو سره ډیر درناوی ترلاسه کوئ. کله چې تاسو نه وایئ تاسو دا ښیئ چې تاسو د دې اعتراف کولو څخه ډارېږئ چې تاسو خپل وخت ته ارزښت ورکوئ. د پایلې په توګه ستاسو شاوخوا خلک به پوه شي چې تاسو اضافي وخت نه لرئ او په اتوماتیک ډول به تاسو ته درناوی وکړي. 14 په خپلو منفي احساساتو باور مه کوئ. که تاسو غواړئ چې نور تاسو ته درناوی وکړي نو تاسو باید په ښکاره ډول خپل ځان ته درناوی وکړئ. دا تل اسانه نه وي ځکه چې موږ ټول ځینې بدې ورځې لرو. په حقیقت کې تاسو باید په دې ورځو کې د منفي خبرو څخه ډډه وکړئ. خپل قوتونه په یاد ولرئ او له خپلو غلطیو زده کړه وکړئ. پر نفس باور د دې ټکو په پوهېدو سره منځته راځي چې د ناکامۍ او نیمګړتیاو لارې په سترو بریاوو او درناوي بدلوي.